د هغې نه بعد ورور سوال کړی دی او دی ناشنا سوال کړی دی ورور دا ویلي په سوال کول چې خفه کېږم زما په سوال باندې زه نه خفه کېږم په سوال باندې خو چې دومره یي چې د ادب په دایره کې دن نه نور چې څه قسمه سوال د چا په زړه کې راځي کولی شي ما ته معلومي جواب در کوم نه معلوم صفا به ما ته پته نشته خو د ادب په دایره کې دن نه سوال دا دی چې ستا د بیانونه او ستا درسونه موږ ګورو ډېرې مسلې ته موږ یې زده کړې ښکاره دا شوه چې زموږ د مونځونو دا څه چې دا ټول پالتو وي دا سوال دی نو زما عمر 50 کاله دی او 15 کالو نه سړی مونځونه شروع کړي وایي سره 15 کاله شو تقریبا یعنی 15 کاله چې ما کوم مونځونه کړي دي دا ټول باطل دي نه دویمه خبره وایي د هغې وجه دا دی چې ته په خپله وایي چې حنیفه صاحب دا ورو سوال دی حنیفه د امام صاحب نوم دي بعضو کسان له نه ورځي خو به داسې نښتې پورې نه د امام ابو حنیفه رحمه الله دی چې ته امام ابو حنیفه نه پوهېږي او ته امام مالک نه پوهېږي او ته امام شافعي نه پوهېږي او ته امام احمد بن حنبل رحمه الله نه پوهېږي نو چې له دوی څه بیان کړي دي بیا خلکو ته درېیم سوال د ده په دې سوال کې چې ستا پخواني مونځونه خو هم بیا ټول باطل دي ځکه چې ته به د اول نه خو حدیث اهل حدیث او سلفي نه وي خو ته هم حنفي وي بیا وروسته اهل حدیث شوی نو ستا مونځونه خو هم پالتو دي بیا ټول جواب د دې مسلې وبالله التوفیق هغه دا دی اول خو د منځلي مسلو له راځو بیا به د نورو خبرو له راځو د دې یو نیم سړي هسې خوښوي چې ما ته ووایه چې ستا مونځونه نه دي شوي او د دې یو نیم سړي هسې هغه اوبه خړوي که نه لکه زما دا مور پلار کافران تا ته چا ویلي چې کافران او ستا نیکه ته چا کافر ویلی دې ځکه خبره زما او ستا روانه ده ما ورته خبره کوو د قرآن او حدیث په رڼا کې ته صرف خپل پلار او نیکه پکې راچې خو موږ خو د اوسه پورې چا ته دا خبره نه ده کړې او چا ته غلطي خو وه د دې مطلب دا شو چې دا د مور پلار او په نیکونو باندې فتوه لګول دي یا ده ته ویل دي چې ستا تېر شوی ژوند ټول تباه شوی دا خبره موږ چې ته نه کړې کوم مونځونه چې سړی په جهالت کې وکړي د یو مسلې نه خبر نه وي هغه مونځونه د الله نه په الله باندې ګمان دی او د الله نه امید دی چې انشاءالله الله به یې قبلوي او د هغې بیا کولو ته ضرورت نشته او په هغې باندې دلیل دی یو دلیل خو دا دی چې الله په قرآن کې وایي ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا یا الله موږ په دې مه رانیسه که چې ته موږ نه هېر شي یا موږ خطا شو بل حدیث امام ابن ماجه رحمه الله راوړی د ابو ذر غفاري دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان الله زما د امت خطا او نسیان بخلي ده دا سړی خطا او هېڅ خبره نه د دې نه واضح دلیل به یې ښیم صحیح حدیث دی او معروف حدیث دی او موږ څو پیرې ویلی دی رسول صلی الله په جومات کې ناست او یو کس راغی مونځ یې وکړو او په منځه کې اطمینان نه و او اطمینان په منځ کې واجب دی یعنی اطمینان نه بغیر مونځ نه کیږي راغی په رسول صلی پسې سلام یې کوه چې رسول صلی ته اذهب فصلي فانک لم تصل تا مونځ د سره کړی دی هر شي بیا وکړه په دویم پیر بیا په دریم پیر بیا آخر کو دغه وی په دریم پیر رسول الله الذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني یا رسول الله ما ته بل سندي معلومه دغه راته معلومه تیره ته وخه رسول صلی ته موضوع خو ته وو چې اطمینان په منځ کې ساتي متفق علیه حدیث ته د صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی کې د خپل دلیل له هغه دا دې سړي چې کوم موضوع کو د دې په خوانه کوي ګوره او رسول صلی الله علیه وسلم تیر شي موضوع نه بیا وکړه وی وته نه سجی شي دا شي خبر نه خوس دا کوم چې دوی دا غلط او نه دوی چې یا رسول الله یو بس وا پالتو دي الاړو تباشو نه یا رسول الله نه دی معلومه تر ته وې دا طریقه لړ بس باقه باندې شروع نه کته ته چې تعلیم د قران او حدیث مسله او بس چې دا مسله ستا غلطه وروره او ستا په دې غلطه باندې مخکې دا ګمانو چې دا صحیح ده نو وځي اصلاح وکا الټه ته علم ته سوي چې خا یو غپال تیر شي جوړو تباشو زموږ پلار نیکه جو کافران وه اجو مشرکان وه دا خو چې پالتو خبرې نو دا ډېر ښکلی دلیل ځان سره یاد ساتئ چې دې سړي په منځه کې یو واجب شی پرېښوده واجب
او هغه اطمینان دی. مطلب چې د مخکې چې کوم منځونه کړي په کې دا واجب کار پکې نه و، واجب پکې نه واجب. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې منځونه بیا وکړه. نو ډېر ورته موږ دا وایو چې مطمئن اوسه، او چې ډېرو کسانو ته دا اشکال په زړه کې پروت ده، شبهه ورسره، دغه ټولو ته موږ وایو چې مطمئن اوسئ. که ستاسو شوق یې د منځونو د بربادولو، بیا ځان له فتوې ورکوئ چې برباد شوي دي. خو موږ الحمدلله د اوسه پورې چاته دا نه دي ویلي چې ستا تېر شوي منځونه هغه ټول برباد شوي دي. داسې وایو چې سړی خبر شي یو کار په منځ کې لازم دی، قرآن او حدیث په رڼا کې خبر شي، ښې واوري، بیا یې نه کوي، بیا د قصدن عمدن کوي، د حکم بیا جدا دی. چې یو سړی نه خبر، عالم ورته خبره بیان کړې ده، مولوي صاحب مفتي صاحب د ده پې ښه ګمان و چې ما ته صحیح مسله بیان کړې، د پې عمل کړی دی، انشاءالله الله به د عمل قبلوي. بیا دویمه مسله دا ورور وایي چې ته وایې چې امام ابو حنیفه نه پوهېږي، امام مالک، امام شافعي، امام احمد حنبل، دا سراسر بهتان دی. او الله به دې خبره ګواه ده. او بیا زموږ دا ملګري او چې څوک زما درسونه اوري، څوک به کینه ګواه چې اوسه پورې ما دا خبره کړې نه، او زه څوک یم چې زه به دا وایم چې دوی سره علم نه و. زما دومره مقام دی چې زه به دا غټو انسانانو مبارک یم چې دوی سره علم نه و، دوی نه پوهېږو. موږ به یو چې دا خبره نه ده کړې، او بار بار دې خبرې ته ضرورت نشي. اوس ورانه وخت ډېر والي چې موږ دا وایو چې دې امامانو موږ له دا تربیت را کړی دی چې کوم ځای کې صحیح حدیث ملاو شي په هغې عمل کوي، بس قرآن او حدیث پسې ځئ. موږ به یو ځای کې دا نه دي ویلي چې دوی نه پوهېږي. دا خبره که دا رورې کوي، که بل څوک یې کوي، که بل څوک یې کوي، دا سراسر بهتان دی. درېیمه خبره وایي ستا منځونه خو به هم نه شوي. نو جواب د هغې دی چې الحمدلله زه پیدا شوی سلفي یم، زه راوړېدلی نه یم سلفیت ته، زه پیدا شوی سلفي یم. او الحمدلله الله سبحانه وتعالی زموږ والد صاحب په ژوند کې برکت واچوي. دا مخکې نه اهل حدیثو سلفیو زه چې پیدا شوی یم په دغه منهج یم. ځکه ما یو پیر مونځو کې یو کس راته ووي تا د پلار نیکه نه چې راته تپوس کړی چې ته څنګه مونځ کوې، تا چې نوي طریقه ته کې. ما اوس به دې څه په کوم سپین ږیره و، ما هغه پلار نیکه راته داسې ښوولی، ښه وایي تاسو به ټول ورغلي یې، زه به بیا صحیح ده. زه مې ته په دې خلاص کړي چې دی اوس په هوکې او دلایل او کوم چې ځوانان دي تعلیم یافته دي هغو چې په هوکې نو سم یو اوږده اوږده تقریرونه به ورته کوي، نو بیا هم کیدی شي چې خبره ده چې ویې مني. نو بیا سپین ږیرې په وکړ خو ډېر ګران کار دی، الا من رحمه ربي، چې الله پرې رحم وکړي او سینې کولاو کړي حق ته، نه بیا اسانه ده. الله زموږ سینې حق ته کولاو کړي. والله اعلم.